سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه بیاستئ. جنت ماما را سره ناست. جنت ماما څنګه یې؟ ښه یو. ژوند زندګي وخت ساعت څنګه تېرېږي؟ ګزارې روانې دي نو داسې پخوا لږ څه ګزاره تېره کېده، اوس نه کېږي. ولې چې ډرامې ورامې جوړولې او اوس خو داسې حالات ضروره چې ډرامې هم څوک نه جوړوي او ژوند هم بس بیخي خراب شوی دی. ځان ته زما نه د ټولو اکټرانو هم دغه حالات دی. څه به کېږي، اخر به څه کېږي؟ ځکه دغه اکټران خو اکثره داسې اکټران دي چې هغه هغه هم نه لري که نه کوم کار قصب هم خاص زده نه لري او همدغه نه یو څه نفقه یې بچو ته پیدا کوله. اخر به څه کېږي؟ څه غوښتنه چې د خلکو نه دی؟ موږ داسې یو خبره کوم چې زموږ دې ته خلک راځي چې خبر شي دې په ډرامو کې کار کړی دی، ما دلته صرف نه راته په دې یو کال کې نه چا یو شی نه راکړی، نه راته مواد راکوي، یو شی سپورټ نه راکړي، په دا ډرامو ولا دی. او لکه د خلکو نه د څه غوښتنه ده، لکه خلک اکثره چې دي د یوټیوب له لارې پیسې ګټي. مثال وي د کوزې پښتونخوا اکثر اکټران ورکو هغه اوس صرف د یوټیوب نه ډېره غټه پیسې لاسته راوړي او تشویق یې ده. اکثره زموږ همدغه خلک تشویق کوي، امکانات هغو سره ډېر زیات ده، خو تشویق زموږ د افغانانو سره زیات ده. هر څه ورته لکه چینل سبسکرایب کوي، ورته نور پیجونه ورته لایک کوي، هر څه کوي، خو لیکن خپل افغانان چې له هغوی نه ښه استعداد لري خو متاسفانه امکانات نه لري او بیا هم د افغانانو خپل افغانان نه سپورټ کوي. داسې خلکو ته د پیغام څه ده؟ داسې خلکو ته مې دا پیغام دی، خلک دلته اوس نشته نو هغه هم لاړه ووتل، هغه هم ځان نه ویستی. نه لکه دا کوم خلک چې دلته دي افغانان دي هغه خپل افغانان باید تشویق دا پیغام دی چې موږ باندې ورو چې دغه جوړ کړي، یوټیوب جوړ کړي، بل شی جوړ کړو، موږ باندې کار وکړي چې موږ هم لاسته شی راوړو. نه لکه یوټیوب خو به یې خپل به جوړ کړي سړی، خو لیکن د دوی هغه سپورټ نشته که نه چې دوی هغه ویډیو مثال په خارج کې اکثر افغانان دي خلک هغوی وګوري لایک کړي، په هغې کې دا شی خپل افغانان ته اکثره خلک نه کوي، کوي خو ډېر کم، اکثره خلک نه کوي. خپل خلک صحیح نور د ښکاري یا تنګ نظري کوي یا څه وجه ده چې هغه کوي. لکه دوی نه څه غوښتنه ستا ده؟ دوی نه دغه غوښتنه ده، دغه ورته زه وایم چې د خپل افغانان ګورئ، تاسو په خپل افغانانو ښه ښکارئ، پوه شولې؟ بل چا ښه نه ښکاري، خپل افغانان وګورئ چې هغوی به هم سپورټ شي، سپانسر به شي، یو څه به ورته پیسې لاس ورته راځي چې خلکو ته مخکې لاړ شي، دا معلومات وشي چې دا هم څوک دي، پوه شولې؟ دا که ته وروره پردي سیریال نه پردي دغه ګورې نو هغې باندې موږ نه سپورټ کېږو. بالکل. او واقعیت ده په افغانستان کې چې کوم استعداد د کوم ښه اکټران چې دي هغه به په یو ځای کې مري، خو امکانات نشته. ځکه اکثره زه خلک موږ ګورو په موبایل لګوي، په موبایل باندې ویډیو کوي نو هغه به څه کوالټي برابره شي، هغه به څه زړه کار غواړي. که دوی سپانسر کړي، دوی به سپورټ وکړي، ویډیوګانې وګوري مثال، نو یو څه پیسې به دوی ته راشي لاسته. چې پیسې کله لاسته راغلي ورته نو دوی پرې نور هم ښه کار کولی شي، نور هم تشویق کېږي، نور ښه کار کوي. بس دغه ورته د خپل افغانان ګورئ، نور خلکو نه لاس والئ، خپل افغانان وګورئ چې همدا سپورټ کوي. ډېره مننه. ته څه پکې وایې ډاکټر جي؟ ته څه پکې وایې؟ چا لګولی ده؟ تا لګولی نه ته؟ لاړې. ښه، ډېره مننه ملګرو، خوشحاله اوسئ. واقعیت ده چې د افغانستان کې بیا خصوصا په ننګرهار کې د کوم اکټران چې دي له ډېر سختو مشکلاتو سره مخ دي، اقتصادي مشکلاتو سره، نو د دوی سپورټ وکړي تر څو دوی هغه ستاسې هغه فرهنګ هغه دود تر نورو دنیا ورسوي، یو ښه فکر، یو ښه مثبت پیغام خلکو ته ورکړي. او مهمه خبر دا ده چې موږ د بل چا سپورټونه کوو، هغو ته خوشحالېږو، د هغوی ډول ته ډنګ ورکوو، نو هغه نه ښه ده چې خپل افغانان سپورټ کړو، خپل افغانان تشویق کړو، دوی ته مینه ورکړو، محبت ورکړو. داسې یو فکر ونه کړو. زموږ په ټولنه کې دا فکر ډېر رواج ده چې دوی اکټر ته د ډم فکر کوي. ډم هغه ده چې ګډېږي، هغه ده چې هغه خپله تاسو ښه پوهېږئ. نو یو اکټر هغه ستاسې د ژوند دغه کړه وړه، ستاسې د ژوند دغه د ټولنې هغه بدبختي هغې ته انعکاس ورکوي، د دوی سپورټ وکړي، سپانسر یې وکړي، دوی ته په ښه نظر وګورئ، په درانده نظر وګورئ، مینه ورکړي، محبت ورکړي. ډېره مننه.